جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان. د ملي تدارکاتو کمیسیون له لوري د شاوخوا 6 میلیارد افغانیو په ارزښت 25 بېلابېلې پروژې منظورې شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه نن یکشنبه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 2مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم د وړاندې شوو پروژو په اړه بحث وشو. د ملي تدارکاتو کمیسیون یا د غونډې ته 28 پروژې د بحث لپاره وړاندې شوې وې چې له جملې د 25 پروژو قراردادونه منظور، د یوې لغوه او د دوو هغو د قراردادونو د بیا ارزونې سپارښتنه وشوه. منظور شوې پروژې د ریاست الوزرا د ساتنې لوی ریاست، د ملي دفاع، لوړو زده کړو، ټولګټو، د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارتونو، افغان ملي بانک او کابل ښاروالۍ اړوند دي چې ټولیز ارزښت یې شاوخوا 6 میلیارد افغانیو ته رسیږي. د غونډې په پای کې د منظور شوو پروژو له جملې د ځینې پروژو اړوندو سکټوري وزارتونو او ادارو ته لازمې سپارښتنې وشوې څو په راتلونکي کې په ټاکلي وخت خپلې پروژې د بحث او منظورۍ لپاره ملي تدارکاتو کمیسیون ته راولیږي او په دغه برخه کې ټول تدارکاتي پړاوونه ترسره کړي. جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان.